بسم الله الرحمن الرحیم. سمون لرنینګ اکیډمي کې وایم تاسو ته هرکلی. نن به تاسو ته زه داسې یو زبردست سافټویر در پیژنم، هغه به د انګلیسي ژبې د محاورې یا خبرو اترو دپاره وي. دوستانو، تاسو به ډېر اپلیکیشنونه سرچ کړي، خو دا ځل به زه تاسو ته څه بل شانتې ښکلی او په زړه پورې اپلیکیشن تاسو ته در معرفي کومه. د دې اپلیکیشن نوم دی هیلو اپس یا هیلو. د هیلو په نامه نور هم دي، خو دا به ډېر زبردست دی. تاسو که دا نه وي انسټال کړی، پلی سټور کې به هلو سپیکینګ انګلیش وذ فرینډز دا به تاسو سرچ کړئ او د هغې ځای نه به تاسو پلی سټور نه دا ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو دوستانو دا ډاونلوډ کړ نو بیا دلته راځي تاسو سره دا اپلیکیشن او دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړه نو تاسو کولی شئ چې خپله محاوره مضبوطه کړئ. دې کې مختلف قسم کسان دي، هغوی دغه اپلیکیشن استعمالی. ګورئ دلته وینئ تاسو ټیچرز، دا هغه استادان دي چې دوی لایف راځي او کله چې دوی لایف راشي نو دوی بیا د انګلیسي ژبې مختلف لیکچرونه وړاندې کوي. ورسره شاګردان هم کولی شي چې راشي لایف او یو بل سره خبرې وکړي. نو دغه اپلیکیشن چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ یا بیا انسټال کړئ او هغه وکاروئ، دې کې خپلې لیولې دي. ګورئ دا د اول لیول نه شروع کیږي تر 100 پورې او هر لیول لپاره خپله کرایټیریا وي، یعنې چې تاسو څومره ډېرې خبرې کوئ هغه ستاسو لیول مخکې ځي. لیول په پوینټونو په پوینټس باندې مخکې ځي. دا وګورئ د لیول 1 نه تر لیول 9 پورې او د لیول 10 نه تر لیول 19 پورې د دې خپل کرایټیریاز دي. په لیول 1 نه تر 9 پورې تاسو پکچرز شیر کولی شئ او سپیکینګ کولی شئ. بیا تاسو کولی شئ چې خپلو ملګرو سره یا خپل فرینډ لیست کې چې کوم تاسو سره تاسو ویډیو کالز وکړئ او کله چې تاسو 20 لیول پوره کړئ تاسو کولی شئ چې لایف راشئ. نو ډېر ښایسته سافټویر دی او په اخره کې دا وایم چې تاسو هغه سره بټن کېکاږئ، چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ته به زه نورې خوندورې او په زړه پورې ویډیوګانې وړاندې کوم.